نو مونږ او تاسو باید لږ لرې وګورو، 10 کلنه 15 کلنه پالیسي جوړه کړو، پالیسي کې مخته ځو که چېرته یو جي کې مشکل وي بیا نو هغه مشکل حل کو. پرون زه بعضې سپین ږیري علماو سره ناست وم، هغوی ویلې چې دا د وخت د علماو مسؤلیت ده چې د دغه وخت ستونزې حل کړي. هغه د اجماع د څه دپاره ده؟ اجماع د دغه دپاره ده. نن موبایل راوتلی ده، دا 10 کاله مخکې نه و. په دغه موبایل کې مساله راوځي. مساله دا ده چې استرالیا په 18 کلنۍ نه کم عمر باندې ټلیفون انټرنټ بند که، سخت قیودات یې ولګول چې تر څو دغه ځوانان سبقونه ووایي. ښه هغوی خو هغه د قانون ورته جوړ که. نو اوس د عصر علماو ته دا لازمه نه ده چې دغه موبایل دپاره قانون جوړ کړي؟ لپټاپ نه و، انټرنټ نه و، ټیک ټاک نه و، فیسبوک نه و، ټویټر نه و، دا نوم نه و 20 کاله مخکې. نو اوس چې دغه راغی دا ته مکمل بندوي که د ده دپاره حل لاره راباسه. یو سړی ده په جنازه کې ډول وهي، ته جنازې ته ناروا وایې که ډول ته ناروا وایې؟ جنازې منځ ختموي که ډول ختموي؟ یو سړی ده په جومات کې اتڼ کوي، ګډېږي، دا مونږ یې وینو، دا سڼې سیاچې، دا لونګیګانې یو خوا بل خوا لویږي، دا دین ده؟ ته اوس دغه ته ناروا وایې که د جومات ته او د دین ته ناروا وایې؟ ته به حل ورته پیدا کوې که به یې نه پیدا کوې؟ پرون مې یو ځوان لیده، د افغان خویندو په لمنې دومره لوی داغ ولګوه چې باور په خدای وکړه. هغه هلک چې ډېر عمر 14 کاله عمر به یې و، لږه لږه ږیره راولې وایي ته څه خبرې؟ په پانتونو په مکتبو کې داسې کارونه کېده چې دا اوس وایي حسیبه په امریکا کې نه کېږي، جینکیو حمل راوړه. ځوانه ته څه خبر سې چې جینکیو حمل راوړه؟ دا یې نه ده خبر، ده لیدلي نه دي، ده ته چا ویلي دي. د ما ویلي او تا ویلي راځي په لایف کې وایي په دغه پوهنتون کې خو زما خور او ستا خور ده، دا خو زما او ستا عزت ده. دا نن تاسو د خلیفه سراج الدین خبرې واورېدلې؟ دا خبرې چا کړې؟ ولې دې ته ضرورت پیدا سو؟ موږ باید فکر وکړو، موږ باید هغه څه مو څه ترلاسه کړي هغه له لاسه ونه باسو. اوس زه راجګېږم، زه په خپله راجګېږم، سره زر په سړک کې ږدم، ډېر هم نه لږ هم نه، 10 کیلو 20 کیلو، او زه ترېنه ځم، دا زر پاتې کېږي. د دغه زر د لاسته راوړلو دپاره به 10-20 ځوانان ځانونه مرګ ته ورنکړي تر څو دا ترلاسه کړي. او که زه د دغه سرو زرو حفاظت وکړم، د دې پالنه وکړم، دا سره زر ما ته پاتې دي، خو که په سیاره کې واچوم دا د ما له لاسه ځي. دغه 10 کیلو سره زر ما ډېر په خواریو په ډېرو تکلیفونو ترلاسه کړي، او زه هم په سړک کې ږدم او بیا وایم چې والا ما نه زر چا ویوړل. یا اوبه په یو پلاستیکي خلطې کې اچوم، د اوبو سخته قحطیم ده، او په سلګونو داسې نور وسایل ستاسې دا اوبه پکې محفوظه پاتې کېږي. زه په پلاستیکي خلطه کې اچوم او روان یم، دغه اوبه شام ته رسوم، روسیې ته رسوم. دا امکان لري چې دا پلاستیکي خلطه د ما نیولې وي او زه دا اوبه سالمې روسیې ته رسوم؟ دا خو نه کېږي. کله چې موږ د یو شي په ارزښت باندې پوه شو، زه د دې نظام په ارزښت ځکه پوهېږم چې د الله په ذات قسم ما په کور کې په آرامه شپه نه ده کړې. زه د دې نظام په ارزښت ځکه پوهېږم چې دا کوم کلي کې چې زه اوسېږم دا لکه علاقه غیر ده، چې دلته به د حکومت او د طالبانو مړي پراته وو، دلته به د ولس چې بس په معمولي خبره به ټاک ټوک سو بوجۍ کې به یې بند که، دلته به یې خطا که. په الله قسم موږ له بوجیو نه زخمیان راویستلي چې په مرمیو سوري سوري ژوندي پاتې سوي دي، اوس هم ګرځي، دا به یې په بوجیو کې بند کړل.
نو زه دا احساس ما ته د دې قدر معلومیږي. ما ته به یو پاکستانی پولیسو درېده، له خولې به یې لاړې بهېدلې، ما ته به یې ماجره. نن ما ته خپل وطن کې څوک ماجر نه وایي. خو زه په ارزښت پوهېږم. دغه کوچای ورور د په سعودي کې مسافر پروت ده، کیدای سي مشکلات به لري، افغانستان ته به ډېر زړه کېږي چې راسي، اما ځینو مسالو به د ده مخه نیولې وي، د لونګین به یې نیولي، د فهیم به یې نیولي. دغه فهیم ورور د افغانستان د زه پوهېږم چې دا د افغانستان یو ساعت ژوند په ټوله جرمني نه ورکوي، اما نن دی خپل هېواد ته نشي راتللی. دا اوس موږ تجارت کوو، دغه کوچای ورور ده، دی د نرشي د بانکي سیستم نه غیر دی. دی چې په افغانستان ته خپلو بچیو ته پیسې لیږي، 10% 15% دنه کمیشن اخیستل کېږي. که دی د بانک اکاونټ ولري ولې به دنه کمیشن اخیستل کېږي؟ خو خپل بچی د زی به د بانک اکاونټ نه به پیسې راباسي. نن تجاران په لاکو کې $10,000 $10,000 کمیشن یې ورکوي. دغه بوج ټول په ما او تا باندې لویږي، قیمتونه لوړیږي. که دغه بانکي اکاونټونه موږ درلودلی، د موږ تجارانو باندې بندیز نه وای، دی به چین ته تله، خپل اکاونټ نه $1,000,000 ویسته سودا به اخیستله. ولې به 10,000 20,000 50,000 په $1,000,000 کېدای دی 50,000 کمیشن ورکړي. دغه 50,000 روپۍ بیرته ما او تا ته ګټه راتلله. موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، د مشکلاتو درک نه کوو. اصلا موږ ډېر وړې مشیندرۍ، وړې پرزې، دغه دا اوس د افغانستان موټرونه، که دغه سپیر پارټ رانیسي، دغه موټر به ته څه فکر کوې افغانستان کې څو کاله دوام وکړي؟ آیا موږ جوړولی سو سپیر پارټ؟ موږ کولی شو دغه موټر 20 کاله چالان وساتو؟ موږ کولی شو دغه جانلیټر چې د موږ د حکومتدارۍ سیستم پې روان ده، دا 10 کاله چالان وساتو، خپل برقونه، خپل اداري سیستم پې باندې مخ ته یوسو؟ نشو کولی. دا حقیقت ده. موږ د دې ضرورت نه لرو موږ چې چا سره جګړه وکړو، صرف چې دغه لارې را باندې باندې کړلې، بس تی وروره ما او تا محتاج، لاس مو غاړه کې لوېدلی. څنګه دغه لاس موږ په خپله ماتوو؟ دا نه ده چې ولا فلانی مړ سو، هغه اجل یې پوره و، صحیح دغه مریض سو، هغه وروره ګوله ټکار وکړه، یو داسې مرګ دی چې په خپله ځان د موټر لاندې اچوي. پوه شولې؟ دا خو هغه څه دي چې سوچ کول پې پکار دي. باور په خدای وکړئ. ډېر 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 شیونه دي چې نړۍ لري، موږ یې نه لرو. دا اوس ما پرون وای فای نه و، ما 200 روپۍ انټرنیټ پیکج کړی، 200 افغانۍ، دې نه جوړیږي 800 کلدارې. په 800 کلدار هغوی 3 میاشتې چې انټرنیټ وکړي، قسم په خدای که خلاص کړي، فري ملت یې ورکوي په ایران کې، په ډېرو هېوادونو کې. اما ما صرف 3 ساعته په ټیک ټاک کې 200 افغانۍ له لاسه ورکړل. دا د یو کور مصرف ته دا 300 افغانۍ. باور په خدای وکړه، ما د 200 افغانۍ انټرنیټ پیکج بیګا کړی ده. غریب سړی واس لري، د 500 افغانۍ نه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې دې ته باید موږ فکر وکړو. دا نه ده چې زما په کور کې پلاو بار ده او بس ما نوی یو جي ته کوچای صاحب کاډه راوړې ده، واښه مې راوړه، څنګه مې د بخار کې بار که 3-4 دانې پښه کې راغله. پښه کې له انسانانو ډارېږي، بیا بل خصوص ته یو کور ته نوی لاړ سې، دا له لوږې نه کوټې ته ننوتل. ما مې زر کور والا ته ویلې زر د بخار سر خلاص که، دا پیشوګانې وږي دي، دا لوږه په موږ هر څه کوي. باور په خدای که پیشوګانې د ما له سترګو نه یغه کېږي. ګوره هغه حیوانات د مرګ ته ځان ورکوي، انسان د پیشو قاتل ده، اما خېټې دې ته مجبوره که چې نه شناختو نه ښه و نه بد و، عین کوټې ته ننوته، یخ هم ده ژمی هم ده. دقسې انسان لوږه مجبوروي، بې ناموسۍ ته یې مجبوروي، بې غیرتۍ ته یې مجبوروي، سر ټیټۍ ته یې مجبوره کوي. اما که زه
ښه اقتصاد ولرم، دومره ولرم چې غرمه او بېګا او سهار یې وخورم. زه ډېر شیونه دي چې بیا زه کولی شم. زه سالم سوچ پیدا کولی شم، په بچیو تعلیم کولی شم، خپل یو ښه فکر کولی شم، خپل د بچیانو ښه او که لوږه پسې واخیستلم، دا لوږه بیا په ما هر څه کوي. دا لوږه مې د خنزیر غوښې ته مجبوره کوي چې زه باید هغه وخورم. اسلام هم اجازه راکوي، نو ولې زه دې ته مجبوره شم؟ زه 20 کاله بعد زه به نه یم فدا ورور 20 کاله وروسته مرګ ده، کېدای سبا مړ شم. دغه د افغانستان ملت ده او په بې سترۍ باندې له افغانستان نه وځي، د تعلیم په نامه وځي. زه دا اوس که د ما مېرمن د ما لور د غاښونو درد پیدا کړي، درد کې د غاښونو زنانه ډاکټره راوښیي، د ما ښځه به نر ډاکټر ته خوله خلاصه نیولې وي. یوازې د غاښ درد، دا نور خو پرېږده. دا سټي سکان ما په خپله فدا وروره په 2009 کې و که په 10 کې، قسم په خدای شرم ده، زما د مېرمنې تلویزیوني معاینه یو نر کوه، خو ما ته چې وکته، د ما ګیرې ته د ما غټ ته د بلاګی ما ته راکړه او هغه ملهم ده که چې دا هم راکړه، ما ته دلته خوځوه، زه په تلویزیون کې ګورم. که دا یو مېرمن وی ولې بېغمه به شفخانه کې پرېښی، د زنانه و شفخانه به که مېرمن وه که لور وه که مور وه. هلته دا هغه څه دي چې دا باور په خدای وکړه. موږ هېڅ نه لرو، ټوپک ښه پرېمانه لرو، کالتوس یې نسو جوړولی، ټانک لرو، برمه یې نسو جوړولی، موټر لرو، تیل یې نه لرو. پوه شولې؟ هر څه دا نن مې بخارۍ اخیستله، د افغانستان تولید بخارۍ ویخیستانه، ایرانی، پاکستانی، ترکی، جرمنی، د ما پیسې دي درګرده د نورو هیوادونو جیبونو ته ځي. زه خپل زراعت لرم، انار نه خورم، کیله خورم، مڼه نه خورم، ام خورم. دا هغه څه دي چې باید دغه ته کار وکړو. جنرال صاحب دغه یو شی رومیان خوسکې دغه یو شی ته اشاره وکړه، د خارجي هیوادو کې باور وکړه، د هر څه له لوږې نه کېږي، له غربت نه کېږي. پشي او مږک به ګورې د بلدي له ډرم سره به ګډ تاویږي، ولې دواړه ماړه په افغانستان کې یو د بل وږي، دا هر څه له غربت نه کېږي. مننه کوم جواب. آفرین. پیشکه چې مړه یې مږک پسې منډه نه وهي، مستي ورسره. والله کې وهي، دا ما په خپلو سترګو لیدلې. قسم په خدای که منډه. آفرین. دا د ډېر مهمه پوینټ ویل. د پیشکې هېڅکله دا زړه نه ده چې هغه مږه وخوري، اما له مجبوریت نه یې خوري. په المان کې سپی او پیشو دواړه په یو کوڅه کې